دا کم ګناه ده، کم عمل دی چې 80-90% خلق په دې کې مبتلا دي، په دې ګناه کې، خو خبر نه دي چې د دې ګناه د وجې نه د انسان مونځ قبلیږي، نه روژه، نه زکات، نه حج. هر نیک عمل چې کوي هغې روړه کېږي د دغې ګناه د وجې. کم انسان چې دغه ګناه کې مبتلا دی، لږ به درته نور اسان کم. وایي د دغه عمل چې کم انسان کوي د قیامت په ورځ به وایي د لاس نه بچي پیدا کېږي. بالکل ورسېدی لاس سره زنا کول، لاس په ذریعه زنا کول. زنا نوم خو مونږ اورېدلی دی، خو دام زنا ده. صحیح ده. د قیامت په ورځ به د دغه انسان د لاس نه بچي پیدا کېږي. صحیح ده. او دا بل مسلمان ته دا خبره رسول دا په مونږ باندې یو قسم له یو فرض دی چې ورسو هر مؤمن مسلمان ته دا خبر ورسو چې بای د دې نه ګورې ځان وساتئ. دا داسې عمل دی چې نه د مونځ قبلیږي، نه روژه، نه زکات، یعنی چې هر نیک کار کې. نو هسې نه چې مونږ د مونځ پته مو چې لکه 15 وخته مونځ هم کړی دی الله به هم بخي، نو هسې نه هغه د دې په ذریعه روړه شي رانه. ښکلي ځوانان دي ګوري، څه پیغام ورکول؟ نو بس مونږ خو دا پیغام ورکوو چې د موبایل استعمال کم کړي که نه. او د موبایل استعمال نن سبا ډېر ځوانان خراب شو. او نو ځان چې بس مونږ خو دا پیغام دی چې لکه خپل مونځ اودس دی کوي، د زنا نه د ځان وساتي، د دروغو ملاګانو نه د بدو کارونو نه د ځان وساتي. قدرمنو دا ښایسته ځوانان دي، مزدور کار دي، خپله مزدوري کوي. خو زمونږ دا پروګرام داسې چې دا هر چا سره جوړیږي. انو دا هغه ګناه ده چې د قیامت په ورځ به د لاسو نه بچي پیدا کېږي. کم انسان چې د لاسو په ذریعه خپل خواهش پوره کوي او زنا کوي. قدرمنو دا پیغام دا هر چا ته رسول دا په مونږ باندې یو فرض دی. مونږ به مونځونه وکړو، سبق به ووو، هر زکات په ورکو، خو که راکې دا مسئله دا ګناه نه دا بیا زمونږ ستاسو د تباهۍ د نقصان سبب ګرځي. دا کومه ګناه ده چې 80-90% خلق په دې کې مصروف دي، یعنی 80-90% خلق په دې ګناه کې مبتلا دي. او د دې ګناه د وجې نه مونځ قبلیږي، نه روژه، نه زکات، هیڅ یو نیک کار چې هغه د دې ګناه د وجې چې په چا کې یي هغه نه قبلیږي. دا کومه ګناه ده؟ دا کومه ګناه ده؟ رالنډ به کم دته، آسان به کم درته. وایي د قیامت په ورځ به د دغه انسان د لاس نه بچي پیدا کېږي. دا ګناه جی بالکل یو بند نه وایي دا سلسل بچي پیدا کېږي. دا ما اورېدلی دی حدیث کې. د لاس زنا ده جی، د لاس زنا ده جی. دغسې ده، د لاس په ذریعه زنا کول. دا خفه کېږئ مه، دا خبرې داسې دي چې دا ډېر رونه به ګوري او اکثر په دې ګناه کې مبتلا دي. نه الله دې مونږ ته هدایت وکړي چې دغه څیز نه ځان وساتو، او دا ډېر غټ نقصان او د تباهۍ سبب ګرځي. ښکلي دوستان دې ګوري، څه پیغام ورکول غواړي؟ دا پیغام ورکول غواړم چې د یو هلک چې لکه غاړ شي، بالغ شي، مثال په طور که نه، چې بالغ شي نو هغه له زر تر زره واده کول پکار دی. دا زمونږ خوب پیغمبر اسلام ویلی دی 14 کاله مخکې دا خبره کړې چې 1400 کاله مخکې دا پیغام ورکول شوی دی چې یو هلک یا لور چې بالغ شي هغه له پکار ده چې واده ولا زر تر زره وکړي. دغسې ده. وګوره زمونږ خوږ پیغمبر 1400 کاله مخکې دا زمونږ خوږ پیغمبر مونږ ته یو پیغام دا راته پرېښودی دی چې کله دې بچی بالغ شو، که لور ده او که زوی دی، بیا وله واده وکړه. دا ولې ویلی دي؟ وجه هم دکه ده
چې بیا انسان په ګناه کې مبتلا کیږي او دا پیغام دا ګډ ګډ ته رسول دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس پیغام خدا رجی چې کالک یو کې جنې چې بالغ شي زر تر زر یې واده وشي واده ولا پکار او یې واده پکار پوه شوې دې کې به دا معاشره هم سیټ شي او خلک پم په نیک لار روان شي. نن سبا اکثر کورونو کې ډېرې زنانه په کورونو ناستې دي نه کوي ولا ودونه. هلته جیداد دی که نه بیا جیداد ګډوډېږي ډېر رونه داسې دي چې بوډاګان شي ودونه ولا نه کوي. نظام دا ناجایزه ده. زما خوږ پیغمبر وایي چې بالغه شوه واده ولا وکړه. بخښنه غواړم دا خبرې داسې دي چې د وخت ضرورت دی او تاسو ته مخامخ کول ډېر لازمي دي. انو الله دې وکړي چې مونږ ته د ښکلی حق دین څه وایي که نه چې په دې د تلو الله توفیق راکړي. ډېره مننه. آباد اوسئ.